سلامونه وخت مو په خیر زموږ ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه د سریلانکایي کپټان کیي توپ وهونکي ښه وچلېدل تر پای لوبې رسېدلی شي کېږي یو بل خبر دا چې د ویرات کوهلي په باور اوس وخت کې د کرکټ بهترین بیټر څوک دی نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ د رواني آسیا کپ سیالیو لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې له سترې بریا وروسته سریلانکایي کپټان ویلي چې افغان لوبډله تر پای لوبې د رسېدو ډېر چانس لري شنکا وایي چې د افغان لوبډلې بالران بیا په ځانګړي ډول وړو توپ اچوونکي ورلډ کلاس دي او که چیرې روانو سیالیو کې توپ وهونکي هم ښې لوبې وکړي نور تر پای لوبې رسېدلی شي متحده عربي اماراتو کې د افغان لوبډلې کورنۍ لوبغاړي دي که یې توپ وهونکي ښه ولوبېدل نو هیڅ شک نشته چې تر پای لوبې ورسیږي بالران یې ورلډ کلاس دي او بیا په ځانګړي ډول سپینران د سریلانکا کپټان په خپلو خبرو کې ویلي دوی له دې خبر وو چې فضل حق فاروقي دواړه خواو ته بال څرخوي او ان نوین هم ډېر سوینګ لري خو په وینا یې لوبغاړي په وړاندې بشپړه چمتو نه وه هغه د خپلو خبرو په دوام کې زیاته کړه چې بایلله لوبه کې راځي خو دومره لوی توپیر ماته خوړل خواشوني کړي او دا چې لوبډله یې دومره کمزوري هم نه ده چې داسې ماتې دې وخوري د ویرات کوهلي په باور اوس وخت کې د کرکټ بهترین بیټر څوک دی ویرات په وروستیو کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډله کپټان بابر اعظم سره ولیده څوک چې دا وخت په نړیواله کرکټ پاچاهي کوي او په ماس فارم کې دی کوهلي او بابر یو ډول با استعداده لوبغاړو بلل کیږي خو په خپله ویرات بیا په دې آن دی چې بابر دا وخت د نړۍ د کرکټ لومړۍ درجه توپ وهونکی دی ویرات وایي یقینا بابر دا وخت د نړیوالې کرکټ په ټولو فارمټونو کې ډېرې منډې جوړونکی او غوره لوبغاړی دی زه د بابر اعظم د بیټینګ لیدو څخه خوند اخلم که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ